باندې لکه څنګه چې موږ لوستلي وو په تېر درس کې موږ نوټیفیکیشن ویلی وو. نوټیفیکیشن چې موږ خپل درس بیا شروع کوو د نن ورځې لپاره هغه ملګري شاګردان محصلین او ځوانان سبسکرایب کړی نه ده ترې غوښتنه کوو چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو مخې سره لایک کړئ. پراپرټیز یا سیټینګ ته موږ راغلي وو زموږ درس ته نوټیفیکیشن ان اکشن. لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته وویلی کویک اکشنز سکرین ته تاسو راولي. تاسو ته معمول هاټ سپاټ ډېر پکارېږي، دا باید په سر کې وي. لوکیشن درته ډېر نه پکارېږي، موږ معمول لوکیشن هایډ ساتو. نیئر بای درته بلوتوث درته پکارېږي، نایټ موډ درته پکارېږي، نیئر بای آل سیټینګز او نیټورک به مخکې راوړم. که چېرته پروجیکټور وي پروجیکټور هم د استفادې وړ ده. وي پي این او دې نه موږ استفاده نه کوو. لوکیشن دې پسې بیا لوکیشن صحیح ده. دغه څو آپشنه موږ ترتیب کړل، دا مو خپله ځان ته مخکې راوستل. زه وایم ډن. که چېرته تاسو دې ته دا بره وړئ، بره نه وړل کېږي، معمول د دې ځای همدغه اخر کې ده، خو که یې موو کوئ دې خوا اخوا بیا تاسو څنګه کولی شئ موو کولی شئ. زه یم نه ان پینیکه دا بیخي ختم کړه، ما ته یې مخې ډن. ډسپلې له منځه لاړله، تاسو ته اوس هېڅ نه ښکاري. خپل ځینه درس شروع کوو. زه راځم کویک اکشنز ته. ما مخکې څه شی کړي وو، برایټنس مې د دې ځای نه ختم کړی وو. زه وایم وای فای هم راته ډسپلې کړه او برایټنس هم راته وښیه. وای فای زه راوړم د پاس سر کې، ځکه دلته ما تر ټولو زیات دا د استفادې وړ ده. وښیم ډن. بس صحیح شو. دا د ټول آپشنز یې بېرته راته راوستل. نوټیفیکیشن آن کړئ که آف کړئ. آف کړئ ځینې کسان یې آف ساتي، ځکه نوټیفیکیشن چې راسي وایي نه یې ګورم نه یې راته ښایي. دا آف کړئ تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي. او که آن یې کړئ دې سره دا درې آپشن هم تړلي دي او ځای ورسره ښودل کېږي. شو نوټیفیکیشن آن د لاک سکرین. چېرته زما سکرین لاک وي، یعنې د ډیسکټاپ دغه سکرین لاک وي، ما ته نوټیفیکیشن څنګه کوه وښیه یا یې مه ښیه. که دا لرې کوئ نه یې راته ښیه، او که چیک وي بیا یې راته وښیه. شو ریمایندرز ان incoming voice over IP call on the lock screen. دا هغه وخت کار کوي کله چې ستاسو لپټاپ سره هاټ سپاټ یا وای فای یا نیټورک کنیکټ وي. که دفترونو کې تاسو کار کوئ معمول به دا تاسو لپاره کار کوي، ځکه که څوک درته زنګ ووهي نو څنګه کوي هغه تاسو ته ښیي وایس اوور آی پي تر باندې. که څوک تاسو ته کال کوي هغه که لاک سکرین هم وي تاسو ته به رنګ راځي او تاسو ته به ښکاري. allow notification to play sounds. आवाज ورسره یې که نه ځینې خلکو آواز سره نه لګېږي، آواز وایي ما ته دې آواز نه کوي، صرف نوټیفیکیشن دې راته ډسپلې کوي. ته وایې چې آواز دې هم وکړي آواز هم درته کوي. هر نوټیفیکیشن خپل آواز لري. show me the windows welcome experience after update. کله چې وینډوز اپډیټ کېږي ما ته څنګه کوي ویلکم سکرین دې ما ته ښیي، چې زه پوه یم چې زما وینډوز اپډیټ شوی ده که نه ده اپډیټ شوی. suggest ways I can finish setting up my device to get the most out of Windows. ما ته څه کوي سجیشن دې راکوي د څه شي لپاره کې کله چې لیټسټ اپډیټس راځي یا څه کېږي نیو انفارمیشن موجود وي. get tips tricks and suggestion as you use Windows. Windows د خپل څنګه کې سجیشن دی معمول ما ته راکوي. get notification from these senders. که چېرته دا تاسو سورت کول غواړئ بای نیم یې سورت کولی شئ. که وایي چې نه most recent دې آف کړئ درته به هېڅ نوټیفیکیشن نه راځي. که آن کړئ درته راځي. آټو پلی درته راشي، وټساپ نه درته راشي، یا داسې نور ډېر دي. هر یو چې کوم په کار یې هغه ده، کوم په کار نه وي بیا ما ته یې مه ښیه نوټیفیکیشن. سکایپ نه دې نوټیفیکیشن درته نه راځي. زه وایم نه ټولو نه دې راځي، څه خبره نه ده. فوکس اسسټنټ دا څه درته وایي آف یې کړه بیخي ما ته مه ښیه. پرایورټي اونلي هغه څه چې ډېر مهم وي، هغه کارونه چې ډېر مهم وي هغه ما ته وښیه. الارمز اونلي یوازې الارمز ما ته راکوه، نور نوټیفیکیشن څنګه هایډ کړه. اټومیټیک رول
څه شی ده during these times 7 am priority only 11 pm to 7 am یعنی د شپې په پیریډ کې څه شی کوي چې ډېر ضروري وي هغه تاسو هم کوي ریمایند کوي به درته when I am duplicating my display وای کله چې زه غواړم زما لپټاپ سکرین سره یا لپټاپ سره یو بل ډسپلی کنیکټ شي ما څنګه کوه الارم راکوه when I am playing a game کله چې زه گیم پلی کوم یا گیم کوم په وخت کې ما څنګه کوه priority only یعنی priority alarms یا message ما ته ښیه هر وخت راته مه ښیه when I am using an app in full screen mode کله وایي چې زه فل سکرین نه استفاده کوم ما ته څنګه کوه یو الارم راکوه یا انفارمیشن راته راکوه show me a summary of what I missed while focus assistant was on وایي څه شی کوه ما ته یوه سمري راکوه یو ریپورټ په شکل باندې تاسو ته به دلته راځي کله چې په کلیک کې هغه سمري ډیټیل به تاسو ته ټول ښکاري power and sleep کله چې تاسو خپل کمپیوټر نه استفاده نه کوئ کمپیوټر باید په دې پوه شي څومره وخت کې دی اتومات بند شي یا خپل سکرین لاک کړي دلته راځئ لاک سکرین پریویو داسې وي کله چې سکرین لاک وي سلایډ شو تاسو وایي پکچر راته وښیه نه پکچر به درته ښیي کوم ځینې پکچر درته وښیي هر پکچر چې تاسو غواړئ صحیح ده زه وایم نه وینډوز سپاټ لایټ د وینډوز خپل پکچرز چې دي یا کوم نارمل اډز یا نور څه چې موجود دي هغه به درته ښیي زه وایم نه سلایډ شو د کوم ځینې درته وښیي choose album for your slideshow my picture نه یا 100 independence day یا art folder کوم یو بل فولډر اډ کوئ تاسو هغه فولډر څنګه کولی شئ دلته اډ کولی شئ هر فولډر چې تاسو خوښ وي my picture باندې کلیک کړه هر یو ته غواړې چې هر یو کلیک زه یم افغانستان هم دلته راغی د دریو پیجونو نه به ما څنګه کوي فولډرونو نه به یې ما څنګه کوي ډسپلی کوي دغه سلایډ شو advanced slideshow setting include camera roll دا نور شیونه د سلایډ شو مربوط دي که هر یو تاسو وغواړئ هغه آن کولی یا آف کولی شئ get fun facts tips and more from windows and cartoona on your lock screen معمول د وینډوز نه نور انفارمیشن یا کارټونز یا نور د شی نه چې وي هغه تاسو ته څنګه کېږي راځي دا آن غواړئ که نه آن دي مشکل نشته صحیح ده show lock screen background picture on the sign in screen وایي کله چې سکرین لاک وي د ده بیکګراوند څنګه کوه په ساین ان سکرین باندې هم ماته ښیه سکرین ټایم آوټ سیټینګ دا همغه سیټینګ د مخکې مې چې وویلې on battery power turn off after 15 دقیقې به درته انتظار کوي 15 دقیقې پس به څنګه کوي اتومات چې څوک اکټیویټي ونه کړي دا به سکرین ټرن آف کوي یعنې دغه لایټ به کموي تدریجي او بیا به څنګه کېږي لاګ آف کېږي به اتومات when plugged in turn after لس دقیقې د دې میډیم ټایم درته کولی شي چې دا کم او زیات کړئ یوې دقیقې نه تر 15 ساعته پورې که چېرته څه شی پلګ کېدل دی څنګه کوي اتومات تاته ټایم درکوي سلیپ on battery power PC goes to sleep after 15 minutes بیټرۍ سره چې کنیکټ وي یعنې د بیټرۍ په پاور باندې چې کله کنیکټ وي دی څنګه کوي 15 منټه پس اتومات سلیپ موډ ته ځي when plug in and PC goes to sleep که چېرته څه شی کنیکټ نه شول په 10 منټه کې دی څنګه کوي کمپیوټر خپله دا 15 منټه کې بیټرۍ باندې چې کنیکټ وي سلیپ موډ ته ځي او داسې څنګه وي چې کله پلګ وي یعنې 10 منټه کې څنګه کېږي چې چارجر ورسره کنیکټ وي یعنې بعد نه چارج اخلي نه له بیټرۍ نه دا و د سلیپ موډ
سیټینګ بیټرۍ ته راځو چې بیټرۍ سیټینګ کې هم مختلف آپشنز وجود لري. بیټرۍ اوس څنګه ده 100% څنګه ده فول ده ډکه ده. بیټرۍ سیور to get more from your battery when it's running low, limit notification and background activity. background کې چې کومې زیاتې اکټیویټیان وي لکه ویډیو وي، background picture وي، سلاید شو وي، دا څنګه لیمیټ کې یعنې کم یې کړه تر څو پورې د بیټرۍ لایف یې زیات وي. turn battery saver on automatically at 100% ته چې ورسیږي بیټرۍ سیوینګ موډ آن کوه. ما ورته 10 سره سلیکټ کړي دي، یعنې بیټرۍ چې 10 ته ورسیږي د لیپټاپ یعنې برق نه وي خپله به دا څنګه کېږي بیټرۍ سیوینګ موډ به آن کوي. lock screen brightness while in a battery saver کله چې بیټرۍ سیوینګ موډ کې وي دا به څنګه کوي د برایټنس به د سکرین ورسره کموي. بیټرۍ یوزیج پر اپ زیات څه شی استفاده ته کړی په تېر 40 ساعتونو کې اډاب پریمیر، کروم، زوم او وینډوز ډیفالټ لاک سکرین او همداسې نور ټول اپس دلته موجود دي کوم چې د پاور نه استفاده کړې ده.